السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې تېر درسو کې مشکل ونه لرئ. که چیرې کوم سوال یا په تېر درسو کې ولرئ، تاسې کولی شئ چې په دې واتساپ شمیره موږ سره هغه شریک کړئ یا موږ سره په افغان پرایویټ های سکول یوټیوب چینل کې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نن د درس 8مه ورځ ده. را به شو اکسل پروګرام ته به راشو. یو ټیبل به زه جوړ کړم NO نمبر S نیم یعنی سټوډنټ نیم کوم پروګرام وای او فی یعنی فیس. دا 4 نفره. وهاج ده، سمیر ده، ساجد ده او فواد ده. کوم پروګرام وای مثلا وای چې CIT او DIT وینډوز ده او چې دا اکسل ده. فیس د دې مثلا د دو ټولو فیس مثلا څو ده؟ 0 افغانۍ ده د میاشتې. دا به زه آل بارډر کمه چې بارډر واخلي او دلته به زه یو بله خانه اضافه کمه دلته به بیا دا بارډر کمه. دا دوی خانې به سره یو ځای کم یعنی میرج کم او دا دوی خانې به زه داسې سلیکټ کم او دلته به یې میرج کمه. دلته به نوشته کمه ټوټل. که چیرې غواړم چې دا جمع کم، دا فیس یعنی څو جمع شوی ده. که غواړم چې دا خانه بیرته زه له میرج نه وباسم، دلته بیرته څه شی کمه؟ بیرته دا کلیک کمه، له میرج نه ووتله. دا خانه هم د ټوټل سره زه یو ځای کوم، بیا به دا میرج وهم. ګوري دا خانه هم څه شوه؟ ټوټل سره یو ځای شوله. د دې بارډر له منځه لاړه، بیرته چې دلته راشو، دلته آل بارډر کلیک وګوره، بارډر یې بیرته پیدا کړه. د دې جمع کېدو په خاطر ګوري څو طریقې دي. اوله ساده یې دا ده چې مساوي ولیکو. دا خانه جمع، دا خانه جمع، دا خانه او جمع، دا خانه انټر. ټول څو فیس شه؟ 4000. بله طریقه یې څه ده؟ دا طریقه مو زده شوله، دا مې بیرته پاک کړه. بله طریقه یې دا ده چې دلته دغه سم وینې، ګورې ده سم جمع که درته انټر که. دا یې دویمه طریقه. بله طریقه یې دا ده چې موږ دلته ولیکو مساوي SUM خپله سم ولیکو، قوس خلاص. د دې ادرس هم ورکولی شئ. د دې ادرس څه ده؟ کالم D. ګورئ رو څویمه ده؟ دویمه. دغه دوه ټکي سر په سر یعنی تر معنا ورکوي. از اینجا تا به اینجا. دغه دوه ټکي څه معنا؟ له ده ځای نه تر ده ځای پورې. ګورئ اوس غواړو چې شروع یې له کومې یو نه ده؟ D2 نه ده که نه؟ تر څو پورې ده؟ D5. دلته به بیا څه شی ولیکم؟ D5. سلیکټ شه که نه؟ قوس بسته جمع شه. بله طریقه یې دا ده چې بدون د ادرس رسن ته نوشته که مساوي SUM سم قوس خلاص مساوي SUM قوس خلاص. رسن داسې ورته د ساحه ورته داسې کش که. پوه شوه په دې باندې؟ دا 4 طریقې د جمع مونږه وویلې. او که چیرې هغه به بیا وروسته ووایي. دا زه انتخاب کمه، کنټرول C څه کار کوي؟ کاپي. را به شو دلته به راشو، دا ټول مونږه وویلې. نن درس تکراري درس غونته ده. را به شو پیست سپیشل ته. پیست سپیشل له دې ځای نه هم راوستلی شو. ګوره پیست دلته کلیک کړو، دلته پیست سپیشل. بل دا چې دلته کلیک کړو، دلته غواړو چې کاپي وکړو. رایټ کلیک
دلته چیرته لاړ شو پیست سپیشل کلیک کو. اول آپشن چې دا آل دا څه شی چې دلته آل یعنی ټول دلته بیرته راته کاپي که کاپي شي که نه دا بیا ګوره تیار کاپي ده بیا به راشو رایټ کلیک دلته پیست سپیشل ته دلته ګوره تنه فرموله یې راته کاپي که کلیک که ګورې بارډر یې کاپي که تنه څه کاپي که فرموله یعنی کوم فرمول چې په کار شوی ده هغه موږ دلته کاپي که تاسې داسې هم کولی شئ چې دا انتخاب که کنټرول سی او دلته زه نور عددونه لیکم مثلا ورته وایم چې لس څو دانې لس دي 1 2 3 4 5 دلته تنه دا غواړم چې دا فرموله دې کاپي شي کنټرول سی دلته به راست کلیک وکوم او چیرته لاړ شم سپیس سپیشل ورته وایم چې فرموله څو شو 1 2 3 4 که 5 شوله 1 2 3 4 5 د دې ادرس ګورئ موږ اشتباه دلته دا وکړه چې دغه لاس چې ده ګورئ دلته موږ ورکړی ده او که غواړو چې دا لاس پکې شامل کړو ګورئ د فرمول اشتباه څه رقم اصلاح کوو ګورئ دغه فرمول چې ده له M2 نه تر M15 پورې ساحه جمع کوي ګورئ M2 خو دلته ده که نه او دا لاس چیرته دي M1 کې دي نو دغه دوه به یې څه وکړو داسې سلیکټ کړو دلته به یو ولیکو ګورئ فکر مو شه نو اوس هغه لاس یې هم پکې شامل کړله انټر کو ګورئ څو شوې 50 شو او که غواړئ چې بیرته هماغه پخوانۍ طریقه دا کاپي واخلئ او غواړو چې موږ هدف فرمول دی یعنې دلته داسې جدول کاپي کړو چې فرمول هم ورسره راشي نو راست کلیک دلته پیست سپیشل ته فرمول است یعنې فرمول هم پکې کاپي که بارډر و دا شیان یې مه کاپي کوه او که چیرې دې ته مثلا ډیزاین هم ورکړم ورته وایم چې دا لږ غټ که او داسې سور رنګ هم ورکړه اوس یې که کاپي کړم کنټرول سی دلته ورته ووایم چې پیست سپیشل فرموله است ګورئ سور رنګ یې واخیسته نه بارډر یې واخیسته نه د موږ هدف څه شی و چې فرموله یې باید کاپي شي ګورئ فرموله کاپي شوی که نه دلته کلیک وګورئ دغه ساحه یې پکې رانیول دا نه جمع کوي دا خپله نوی ساحه د په خاطر چې فرمول صحیح ده که نه دا به زر به زه څو کمه 2000 ګورئ خپل اتومات جمع شي که نه دا به زه بیرته دا به بیا زه کاپي واخلم کنټرول سی دلته به راشم د ځای نه پیست سپیشل ته تللی شي او رایټ کلیک هغې ځای نه تللی شي بل شی ده والیو څه معنی دغه څه شیان چې دي جمع یې که راته رای وله خو فرمولو دا شیان پکې مه راوله ګورئ بارډر یې رانوسته بل څه شی ګورئ ډیزاین یې رانوسته تنه والیو دا څه شی چې لیکلي دي دلته راوسته فرمول یې راوستلی نه ګورئ فرمول نشته تنه عددونه څه شی چې دلته دي راوستله بارډر او دا ډیزاین او فرمول یې را نوسته دا بیا تیار سلیکټ ده کاپي دلته به بیا راشم پیست سپیشل ته د ځای ته کمنټس څه معنی که چیرې غواړئ چې دلته کمنټ ورکړئ ګورئ دا د سلیکشن نه څه رقم وباسو دلته ډبل کلیک وو ګورئ سلیکشن نه ووته دلته مثلا کمنټ ورکوو دا وهاج ورته وایم چې دا معاف ده څه ده فیسې معاف ده یا مثلا فیسې انجینر صاحب یا بل نفر ورکوي راست کلیک پې کوم دلته ورته څه وایم انزرت کمنټ د ځای نه هم کېده بل کوم ځای نه هم کېده ریویو نه هم کېده او دلته نیو کمنټ د ځای نه هم کېږي راست کلیک چیرته انزرت کمنټ ورته وایم چې فرض بیخي پښتو یې لیکمه فیس یې معاف دی که غواړئ چې دغه کمنټ هم کاپي شي دا ځای کنټرول سی کې او دلته راشئ راست کلیک چیرته لاړ شئ پیست سپیشل ته دلته ورته وایئ چې ماته کمنټ مهمه ده کمنټ یې راوسته که نه کمنټ یې کاپي که نور شیان یې کاپي نه کړل چې کلیک کې ګورئ څه وایي فیس یې معاف دی راست کلیک پې وکوئ دلته ورته ډیلیټ کمنټ څه معنا کمنټ یې له منځه بوځه ایډیټ کمنټ ایډیټ کوي شو ان هایټ کمنټ یعنې ورکوي او پیدا کوي په دې ځایه پوه شویه
ګورئ ډیری چې دا د دې تکرار ده ښه هغې ځای نه به هم ووایو چې پی سپیشل ته راځم ورته وایم چې ویلیډیشن محدودیت ته وایي څه ته وایي محدودیت ته وایي که چیرې زه داسې یو هغه اعلان شوی وي چې داسې یو بورسیه اعلان شوی اوسي چې تنه هغه د کابل او د پکتیا خلکو لپاره وي د چا خلکو لپاره وي کابل او پکتیا خلکو لپاره وي زه به دلته ان او راځئ فارسي به جوړ کړم دلته به نوشته کړمه شی شمیره دلته ورکړمه چې نوم دلته ورکړمه ولایت 1 2 3 4 تاسې بیا ډېر زیات هم جوړولی شئ نوم یې څه ده احمد ده خالد ده فواد ده او زبیر ده دا ځای زه انتخابوم ګورئ دا ځای دلته داسې یو قانون ورکوم چې د کابل او د پکتیا خلک تنه په دې جدول کې دا جدول مثلا دومره ډېر غټ ده دې ځای کې تنه کوم خلک کولی شي تنه د کابل او د پکتیا خلک کولی شي دلته به ډیټا ته راځم دلته به دلته به راځم کلیک کوم ورته وایم ډیټا ویلیډیشن دا به کلیک کوم دلته به اني ویلیو څه معنی دلته یعنې هر شی ته اضافه کوی شي زه ورته وایم چې نه دلته زه یو لیست درکوم چې تنه دلته هغه ډیټا اضافه شي ورته وایم چې کابل کامه او بل شی پکتیا تاسې انګلیسي هم اضافه کولی شئ انګلیسي لیکلی هم شئ نو زه دلته ولیکم څه شی لوګر لیکل کېږي او که زه ووایم چې کابل لیکل کېږي د ځای نه انتخابولی هم شئ دا که زه بیرته دلته ډیټا ویلیډیشن ته بیرته ورشم او کلیر ویلیډیشن سرکل دا له منځه هم وړی شم او بل داسې چې کوی شم چې دلته هوم ته هم ولاړ شم او دلته څه شی ورته انتخاب کړم کلیر آل دا مې بیرته ایسته کړ دا به زه په انګلیسي کې کار کوم دلته به چیرته راشم ډیټا او دلته ډیټا ویلیډیشن ته به راشم دلته به زه ورته لیست انتخاب کړم هغه کامه کې څه مشکل و زه ورته وایم چې دا څه شی انګلیسي به زه ولیکم څه شی کابل کامه پکتیا یا به هم دلته لکه چې فاصله نه ورکړې ځکه یې کار نه کوم دلته زه لیکم څه شی کابل کېږي و زه لیکم پکتیا کېږي او که ووایم چې نیمروز نو داسې یو لیست جوړوو چې بیرته زه دا کابل لیکم یا مثلا یو صنف ده د سهار د 9 نه تر 8 د کمپیوټر صنف ده ما یو لیست ورکړی وي مدیر ته ورته وایم چې تنه د وینډوز شاګردان دلته ثبت نام که هغلته که د اکسل شاګرد ور اضافه کوي نو نه به کېږي که د اکسل ورکوي نه به اضافه کېږي نو داسې یو لیست تاسې جوړولی شئ چې هغه در پروګرامونه ویلی شي او هغه پروګرامونه ویلی ونه شي نو دا بیرته له منځه چېرته وړم هوم ته راشم ورته وایم چې کلیر آل نو له منځه لاړه تاسې کولی شئ چې دلته یو لیست دي له پخوا نه مثلا زه لیکم چې وینډوز ورډ بس دا دوه اکسل دلته راشم دا ساحه انتخاب کړم چیرته لاړ شم ډیټا ته او ډیټا ویلیډیشن ته به ورشم دلته ورته څه انتخاب کړم لیست دلته دا کلیک کړم ورته وایم چې دغه شیان دي صحیح ده دلته اوکې کړم
دلته که زه ګوره پاور پوینټ ولیکم څه شی پاور پوینټ پروګرام ده لیکل کېږي نه او که زه وایم چې ورډ کېږي هو ګورئ مخکې مونږ خپله ولیکه دلته که یو لیست اوسي دا هم لیکل کېږي یا مثلا یو لیست ما ورکړی وي مدیر د کورس ته ورته وایم چې دغه لاس اول نمره عمومي دي دغه لیست چې دغو نه چې هر یو راته دا ثبت نام ورکه یعنی مفته رایگان اول نمرګۍ په خاطرې دا لیست چې دلته مونږ اضافه کړو نو دې لیست کې باید هغه نومونه ته نه رسیږي کوم چې مونږ دلته ورکړي بل لیست نه رسیږي نو عام یې هلته اضافه کوی شو هم دلته لیست ورته انتخابولی شو په دې پوه شویه دا به م زه ورته ووایم چې دا څه وایي اکسل ګورئ دې ځای نه هم انتخابوی شئ ګورئ کوم پروګرام وایي ورډ بعضې فورمونه تاسو لیدلي چې هغه ډکوئ نو داسې یو آپشن لري چې دلته کلیک کې بیا انتخابولی شئ مثلا د کابل ولایت ولسوالیانې ورکوئ دلته د دې په خاطر چې سهولت شي یو نفر راځي احمد کوم پروګرام وایي ورډ د کوم ولایت د کابل دلته ولسوالیو لیست به یې خپله راشي هر یوې انتخاب که کولی شئ داسې نو که چیرې غواړئ چې دا به هم زه وایم چې ګورئ کنټرول ډي څه معنی کنټرول ډي دا معنی چې هغه پورته سیل کې چې کوم عدد وي هغه کاپي کړم زه مثلا لیکم څه شی افغانستان اوس غواړم چې افغانستان لاندې مو لیکل شي زه به څه شی کلیک کوم کنټرول ډي کنټرول ډي څه معنی ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ څه معنی کاپي ګوره کنټرول ډي وم لیده دلته عدد لیکم مثلا دا عدد ده غواړم چې مثلا د دغو صفرونه رمانه کم و زیات نشي څه کار کوم کنټرول ډي څه معنی ډوپلیکیټ نو را به خپل اصلي درس ته دا به بیرته زه کلیر کړم کلیر کنټینټس دې کې مونږ څه اضافه که ډیټا ویلیډیشن دا کنټرول سی کړمه دلته یې پیسټ کومه دلته راست کلیک چیرته ځمه په سپیشل ته ورته وایم ویلیډیشن کوم قوانین چې دکې اضافه شوي دلته یې هم راوله اضافه شوی که نه شوی ده زه دلته لیکم څه شی خالد دلته لیکم څه شی فواد دلته کوم پروګرام وایي زه دلته وایم چې اکسس لیکل کېږي ګورئ دا کاپي مونږ واخیستله ورته مې ویل چې ویلیډیشن دی د کاپي که یعنې هماغه شرط دی کاپي که او که زه ولیکم څه شی ورډ کېږي که ووایم چې اکسل ولې ونه شه پوهېږئ ولې ونه شه دغه لیست مونږ دلته لیست ورکړی و که نه په یاد مو ده هغه ما کلیر که فکر مو هغه لیست مو پاک کړی ځکه نه کېږي نو هدف د مونږ دا و چې دغه ویلیډیشن مونږ دلته څه شی که کاپي که ګورئ اوس دا ولې خالي ښیي ځکه چې هغه لیست مونږ دلته ورته انتخاب کړو چې دغه لیست نه هغه لیست خو مونږ پاک کړه تاسې بیا هغه لیست مه هغه کوئ بیا یې کاپي کړئ که چیرې زه کنټرول زایډ وهم دلته دا ما انتخاب که کنټرول سی دلته ورته ووایم چې راست کلیک چیرته په سپیشل ته او دلته ورته وایم چې ویلیډیشن دا ده کار کوي که نه اوس ګورئ ورډ پروګرام مخکې ولې کار نه کوو ځکه دلته دغه لیست مونږه کلیر کړی و بیرته به زه کنټرول زایډ ووهمه ښه ویلیډیشن باندې پوه شویه زه به دا بیا کاپي واخلم دلته به راشم پیس سپیشل ته ویلیډیشن باندې پوه شویه ګورئ دا څه معنی آل یوزینګ سورس تیم دا څه کار کوي څه رقم ته چې اصلي سورس یعنی اصلي ته وایي اصلي څه رقم ده دا به هم راشي دا نورو کې ګورئ کاپیانو کې دغه فارمټ یې واخیسته نه دلته راشم فرمول یې اخیستی ده او فرمول یې هم اخیستی ده که غواړئ چې دغه فرمول ده د سم د جمع کېدو که وغواړو چې وګورو چې دا کومه ساحه یې جمع کړې دغلته ګورئ دغه ساحه کې کلیک که ګورئ درته ښیي چې له دغه ځای نه تر د ځای پورې جمع شوې ده ګورئ د آی 9 نه تر آی 12 پورې آی 9 کوم یو ده دا د آی کالم ده دا 9 ده
او تر 12 د دې ځای پورې. په دې باندې پوه شوې؟ دا سیف نه سیفوم. دا به بیا زه کنټرول سی کاپي به واخلم. بیا به چیرته راشم؟ پیست سپیشل ته به راشم. all except border. except بجز معنا ورکوي. مثلا وایي چې every students come to the class except Ali. هر شاګرد کولی شي چې صنف ته راشي بجز دی علي. نو دا څه معنا؟ ګورئ ټول شیان کاپي که بجز دی بارډر یې پیسټ که بارډر یې راغی رانغی. دا درس ډیري تکراري ده ښه. دا کنټرول سی به کومه راست کلیک بیرته چیرته به لاړ شم؟ پیسټ سپیشل ته به راشم. ګورئ کالم ویټ. کالم ویټ څه معنا؟ کالم ویټ څه معنا؟ دا درس مو ویلی ده. آفرین. ایرم دا زه څه کومه کلیر کنټینټس کومه. دا زه غاټو کوچني کومه لږ زره او غواړم چې دا کاپي کړم. عادي حالت که زه دا کاپي کړم ګورئ غټو وړ راغی. هغه کالم چې له پخوا نه کومه اندازه وه هغسې راغی. که وایم چې هو به هو څه شی چې دا ده هماغه اندازه راشي بیا به څه کار کومه؟ دا زه کنټرول سی. ګورئ دا کالم دلته غټ ده. غټ ده که نه؟ زه دلته کلیک کوم او ورته وایم چې پیسټ سپیشل کالم ویټ. په کوم اندازه چې دا کالمونه دي دا کالم هم راته هماسې که. پوه شو که نه؟ متن کاپي نشه خو کالم ویټ یې هماغه شی راغی. کالم ویټ څه معنا؟ یعنې د دغه کالمو اندازه ماته دلته پکار ده. ومو لیده هغه کالمونه غټ واړه وله راغله. که چیرې زه د عادي حالت کې کاپي واخلم عادي حالت کې ما کاپي واخیستله او دا سر سټوډنټ نیم ما دا غټ که. نوم یې دا مثلا وایم چې آلټ شیفټ څه کار کوي؟ ژبه تبدیلوي. زه ورته وایم یو نوم ده عبدالله وهابي واجدي. داسې یو نوم ده. اوس که چیرې زه عادي حالت کې کاپي واخلم دا زه بیرته کلیر کانټینټ کوم یا مثلا دا زه ډیلیټ کوم. کټ دا عادي حالت کې زه کاپي کوم. عادي حالت کې ګورئ د دې کالم اندازه دلته راغله رانغله که نه. او که غواړم چې زه انداس یو بل ټیبل جوړوم د دغه کالم اندازه چې څومره ده دلته هماغه اندازه راشي. یو خو دا طریقه یې دی. دا کالم انتخاب که هوم ته لاړ شه دلته فارمټ ته ورشه. متوجه خو یې ریکارډ چالان ده. ریکارډ څومره زیات شه. دا زه کنټرول سی کومه. خوښی کنټرول سی نه و. دا کالم انتخاب کوم زه فارمټ ته ورشم. ګورئ کالم ویټ د دې اندازه څو ده؟ 15.14. کولی شئ چې دا کالم ته ورشئ او دا کالم دلته ورشئ څه شی کالم ویټ دلته څو ولیکئ 15.14. دا اشاریه مې ورنه کړه کامه مې ورکړه. انټر. دا کالم او دا کالم اوس سره څه شو؟ یو شی شو. کولی شئ چې له هغې ځای نه هم استفاده کوي. مثلا غواړو چې داسې یو ټیبل جوړ کړم د کالمو اندازه یې باید څومره وي؟ همدومره وي. دا زه انتخاب کړم کنټرول سی او دلته ورشم پیسټ سپیشل ته. پیسټ سپیشل ته ورشم دلته یم کالم ویټ. د دې په خاطر چې ویډیو ډیره طولاني رانشي ګورئ د دې د کاپي کېدو په خاطر که موږ کاپي کړو چې فورمولاس ان نمبر فارمټ به راشي. value and number format دا هم تاسو کار وکوئ. ګورئ هغه عددونه به راشي او څه به راشي دا ډیزاین به راشي خو فرموله به دې کې را نشي. ګورئ دې کې فرموله راځي دې کې فرموله نه راځي. یو بل کنټرول ان یو بل صفحه به واخلم ورته وایم چې یو فرمول به هم تاسو کار وکړم. سټوډنټ نیم اس نیم څه معنی؟ سټوډنټ نیم. دلته ورته وایم چې انګلیش نمبر 1 2 3 4 5.
دلته به ورته وایم چې علي ده، ولی ده، فواد ده، خالد ده او نوم بل چی ده روح الله ده. دو څو وړي دي ګورئ 50 وړي دي، شپږ شپېته، 45 10 او 100 وړي دي. دلته به څه شی ولیکمه result. دلته به ولیکمه څه شی result. دې ته به زه بارډر ورکمه چې کوم ځای نه آل بارډر. دلته به زه ګورئ متوجه شئ مساوي دا خانه مساوي اف. اف څه معنی اگر که چیرې. اف څه معنی که چیرې. دا خانه زه لیکمه چې مساوي اف قوس خلاص. که چیرې دا خانه زیاته وي، دا علامه چې کومه خواته خلاصه وي هغه څه معنی زیاته وي، او مساوي وي له څو سره 50 سره. کامه ډبل کوټ دا څه شی که پاس ډبل کوټ. بیا کامه که چیرې داسې نه وي دا څه شی که فیل. فیل څه معنی ناکام. بیا ډبل کوټ، بیا قوس بسته انټر. دا څه شو پاس شو. ولې؟ ځکه چې له 50 دي او که چیرې دا فرموله غواړم په نورو تطبیق کړمه دا ولې فیل ده؟ یا 50 هم نه ده او 50 نه کم ده. دا ولې 10 ده؟ ځکه دا فیل ده. فیل ځکه ده چې دا 10 ځکه دا مثلا ووایم چې اشتباه د دې نمرې 10 شوي دا 55 کمه څه شو ده پاس شو. دا و د نن ورځې درس. سوال پوښتنه لرئ؟